ننګرهار والي په والیانو کې څاری نه لري. له موره یو د ملګرو پرون ورځ یې ټولو دوکاندارانو ته ویلي چې احتکار ونه کړي او مالونه په لوړه بیه خرڅ نه کړي، که نه بیا به د خپل ځان په خپله مسؤل وي. چا چې احتکار او یا یې خپل مالونه لوړه خرڅ کړي، یو بېساره یو عجیبه کار یې ورسره وکړ. ملګرو راځئ چې ویډیو وګورو څه یې ورسره وکړل. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ننګرهار ولایت مقام د رسنیو دفتر په خبرپاڼه کې راغلی دی چې په دغه ولایت کې د یو شمېر احتکار کوونکو سوداګرو او هټیوالو توکي د یو باصلاحیته پلاوي لخوا په مناسبه بیه لیلام شوي دي او د دغو احتکار کوونکو هټۍ تړل شوي دي. د ننګرهار ولایت د والي شاه محمود میاخیل په هدایت سره د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار، بټي کوټ سرر، سره رود، کوز کونړ او شینواري ولسوالیو کې د هغو هټیوالو توکي لیلام شوي او هټۍ تړل شوي دي چې احتکار یې کړی و او توکي په لوړه بیه پلورلي وو. د ننګرهار ولایت د رسنیو د دفتر په خبرپاڼه کې راځي چې اوس مهال په مرکز جلال آباد ښار او 22 ولسوالیو کې د هغو خلکو پر وړاندې جدي کمپاین روان دی چې خوراکي او لومړني توکي په لوړه بیه پلوري او یا یې هم په ګودامونو کې ساتي، ترڅو په بازار کې د توکو د کموالي پر وخت یې راوباسي او زیاته ګټه ترې ترلاسه کړي. خبرپاڼه زیاتوي چې اوس مهال په بازارونو کې توکي په پراخه کچه موندل کیږي، خو دا چې نانوایان او یو شمېر نور خلک له بازار نه په زیاته کچه وړه پیري، دا چاره ستونزې پیدا کوي او د توکو په بیې کې تغییر راولي. خبرپاڼه کې راغلی دي چې د ننګرهار په ګودامونو کې په زیاته کچه توکي ذخیره دي چې د ښاروالۍ ریاست د نرخنامې له مخې په بیې ورته ټاکل کیږي او پلورل کیږي به، خو دا چې سوداګر او هټیوال توکي په خپل سر په لوړه بیه پلوري او احتکار کوي، نو د قانون له جدي چلند سره به مخ شي. توکي به د یو دولتي پلاوي لخوا لیلام او په محکمه کې به ورته د احتکار دوسیه جوړه کړی شي. په همدې حال کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل دی ولایت امنیتي ادارو، ولسوالۍ او ښارونو کې مسؤلینو ته سپارښتنه کړې ده چې په ښار او ولسوالیو کې د توکو بیې کنټرول کړي او سوداګرو او پلورونکو لخوا د توکو د احتکار او د لوړو بیو مخنیوی وکړي. ښاغلي میاخیل اړوندو مسؤلینو ته هدایت کړی چې هر هغه پلورونکی او سوداګر چې خوراکي او سون توکي احتکار کړل او بیې له اصلي بیو نه لوړې کړې وي، نو هټۍ او پلورنځي دې وتړل شي او د احتکار دوسیه دې ورته جوړه شي. دغه راز میاخیل ویلي چې که چیرته په بازارونو کې توکي کم شي او بیې لوړې شي، نو سرغړونکي سوداګرو او پلورونکو په ګودامونو کې ایښي خوراکي او سون توکي به د یو باصلاحیته دولتي پلاوي لخوا لیلام ته وړاندې شي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان هره ورځ خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.